پیغامونه احترامات هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله به اوسو. قدرمنو هېوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ د دغې کورنۍ ویډیو ما مخکې شیر کړی و چې یو کونډه مور دی او خاوند یې چې دی رکشه کې ګاز ډبه چاودېدلی و، نو هغې کې ژوند د لاسه ورکړی. نو د دغې ویډیو ما مخکې شیر کړی و، نو یو بااحساسه ورور مرسته رالېږلی ده. دغه مرسته موږ دغه کورکې ته ورکوو. احساسات یې له تاسو سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. نموی پکار خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی څنګه یې خورې ښه یې؟ ژوندی اوسې، مننه. چېرته وئ تاسو؟ ستا مور هم درک نه لګي. چېرته تلې؟ نیا دې مړ شوی؟ ښه، مونږ راغلي وو وخته، ما ویل چې دغه مرسته تاسو ته راوړم خو هېڅوک کور کې نه وو. ښه، اوس څنګه دی؟ مور دې ورور دې کار کېږي که نه؟ یو بااحساس ورور چې دی د لندن نه مرسته رالېږلی دی 5,500. ما ته وویل چې دې ته کراچۍ واخلئ. هغه ورور مونږ ته ویلی و چې ورته کراچۍ واخلئ، نو ما ویل خپله کورنۍ ته به ورکړم، نو هغې ته چې هر څه پکې دغه پیسې وشمارئ. واوره ادم خورې نړۍ واوره ادم خورې نړۍ تا مکړې په دار خوشحالۍ. څو روپۍ دي؟ بس خوشحاله اوسې. د هغې ورور څخه نړۍ مننه کومه چې د دې کورنۍ سره مرسته کړې وو. بخښنه غواړم وروره، هغه ښځه خو خپله نشته، نو د هغې مور چې دی په حق رسېدلی. مونږ په تمه وو خو هغه رانغی، نو دغه لورکۍ و دغسې مو دغه لور ته یې ورکړه، هغه به هغه مورکۍ ته ورکړي. نو الله دې هغه ورور ته ډېره ورکړي. هیله کومه چې همداسې موږ سره تل همکار پاتې شي، او په هغو ورونو باندې غږ کومه چې تاسو هم موږ سره په دې پروسه کې لاس یو کړئ، تر څو د دغو غریبو او مظلومو بیچاره خلکو په شونډو کې مسکا راولو. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، زما د وټساپ شمېره ده 080 څه وخت یک رنګه بشي زیبا په تلوار خوشحالۍ زه په خپله لار خوشحالۍ.